د مکې مکرمې سرداران وی تعالی راضي او یو ارزوی راوړي د تا سره خبره کوي او هغه دا ده وی څنګه چې مخکې یو مذهب او یو عقیده وه وی دک رنګې داسې چلو کا چې هماغه شانتې خبرې به شروع شي وی مونږ به ستا د یو خدای پاک جل شانه چې تا اعلان کړی ده د یو خدای پاک جل شانه د وحدانیت مونږ به د هغه عبادت کوو د هغه لوی خدای د هغه لوی خدای پاک جل شانه به عبادت کوو او ته زمونږ د خدایانو عبادت کوه وی ځکه وی کله نه چې تاسو اعلان کړی د نبوت او د پیغمبرۍ اعلان مو کړی ده وی نو کور کور کې جګړه جوړه شوې ده یو ورور د بل ورور سره په جنگ ده پلار د زوی سره په جنگ ده زوی د پلار سره په جنگ ده او خپل خپلوان او بازارونو کې وی ټولو کې جګړې شروع شوې دي بعد پکې ایمان راوړی وکنه نه چا به چې ایمان راوړو د پیغمبر علیه السلام مبارک د نبوت اقرار به وکړو نه هغه به هغه مشرک رور سره په جنګو که پلار به ایمان نه راوړی هغه سره به په جنګو او که تره به ایمان نه راوړی هغه سره به په جنګو وی داسې چلو کا چې وی دا خبره جوړه شي چې مونږ به ستا د لوی خدای پاک جل شانه عبادت کوو او ته زمونږ د خدایانو عبادت کوه نوې خبره او جګړه به ختم شي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک چې کله دا خبره ورته وشوه الله پاک جل شانه د عرش برین نه دا خبره راواستوله قل اغیر الله اتخذ ولیا او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم ولی زه د خدای پاک جل شانه نه غیر ولی بل څوک دوست نیسم د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل څوک کارساز جوړ کم د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل څوک مشکل کشا ونیسم نه زما مشکل کشا څوک ده الله جل شانه زمون کارساز څوک ترونو الله جل شانه بعد مسلمانانو ته چې ګوره مونږ اوس دا خبرې وکړو که نه چې هلکه ګوره غیر الله نه امداد مه غواړه غیر الله ته چغې مه وه او غیر الله نه مدد مه غواړه مونږ ته محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښودلې ده اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی کله چې سوال کوي نو د الله پاک جل شانه نه غواړه او کله چې امداد غواړي نو د الله پاک جل شانه نه غواړه او که د دې لوی خدای پاک په ځای باندې موږ بل چاته آواز وکړو قسم ده زموږ دا لوی خدای پاک په خفه کېږي که نه ولې نه زموږ د لوی خدای نه څو غیرتي شته نه زموږ علماء کرام یو مسله او یو مثال ذکر کوي وی ګوره ته یو نامور سړی او ستا بچی ستا په محله کې بل چا نه پیسې غواړي ستا کور والا ستا خاندان ستا مور ستا خور ستا په دې باندې بل چا نه غواړي نو ستا غیرت راپاسي وکړو نه چې هلکه زه موجود یم او ته د بل چا نه غواړي رونو دک رنګې زمونږ لوی خدای پاک جل شانه خفه کېږي چې زمونږ لوی خدای پاک جل شانه موجود ده او د لوی خدای پاک جل شانه په ځای باندې مونږ بل چاته آواز وکړو قسم د رب العالمین جل شانه په دې خفه کېږي چاته به آواز کوو الله جل شانه ته نو که مونږ چاته وایو چې روره مه وایه وی دا پکې نوی مولا راووتو نه روره نوی مولا نه ده تا ته چا بیان نه ده کړی تا ته د خدای پاک جل شانه قرآن کریم کې چې کم احکام ذکر شوي دي هغه صحیح طریقې سره ته واوره
او صحیح طریقې سره بیان کا. دا زما د لوی خدای پاک جل شانه بیان دا چې ګوره زمانه غیر بل څوک کارساز جوړ نه کې، زمانه غیر ګوره بل څوک مشکل کشا او نه نیسي، زمانه غیر ګوره بل څوک دستگیر او نه نیسي. دا د لوی خدای پاک صفات دي. د خدای پاک جل شانه صفت پرونو ګوره غیر تنویر کوي. د خدای پاک جل شانه صفت چې هغه بل چاله ور کوي نو خدای پاک جل شانه په خپکیږي. او موږ په ځای د دې چې عبادت کو خدای پاک جل شانه خوشاله کو او د خدای پاک جل شانه په دې باندې بل چاته आवाज وکړو نو خدای پاک په خپشي کو خوشحال بشي، خپه بشي رانه کنه. نه غیر الله اتخذو، آیا زه د خدای پاک جل شانه نه علاوه د بل چا کارساز بل څوک کارساز جوړ کم؟ اولی فاطر السماوات والارض، زما دومره لوی خدای پاک ته چې هغه ګوره اسمانونه پیدا کړي دي او ځمکې پیدا کړي دي، دومره لوی خدای پاک ته. او هو یطعمو، او دا خدای پاک جل شانو خلق باندې خوراکونه کوي، ولا یطعم، او خدای پاک باندې سو خوراک نه کوي. زمونږ د لوی خدای پاک جل شانو صفاتونه دو قسم دي، ته صفات ثبوتی وایي او صفات د جلال او د اکرام، او بل ته صفات سلبی وایي. صفات ثبوتی سمانا خدای پاک جل شانو همیشه قائم ده، خدای پاک جل شانو همیشه ژوندی ده. او خدای پاک جل شانه صفات سلبی سمانا خدای پاک جل شانه له خوب نه رضی، خدای پاک جل شانه خوراک نه کوي، خدای پاک جل شانه ستړی کیږي نه. دا صفت دا د الله پاک جل شانه نه علاوه دا د بل چا نشي کیدلی. نو دومره لوی خدای پاک ته چې اسمانونه پیدا کړي دي او ځمکې پیدا کړي دي او رزاق ده، د خدای پاک جل شانه یو مبارک صفت نوم ده رزاق ذو القوة المتین، چې هغه خلق له روزي ورکوي او د قوت والا ده او د قدرت والا او د مضبوط ذات ده. لہذا پیغمبر علیہ السلام مبارک ته چې دا خلق راغل وی سیب داسې کار وکړو، پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایل نه زه د خدای پاک جل شانه نه علاوه د بل چا عبادت نه کوم. اوس هم ګورئ وروڼو بعضې خلکو ته چې حق بیان کوي که نه نو هغه وایي استاد یې لږه نرمي وکړه. هلکه دا د استاذ مسلې سې د خېټې نه خو نه راوباسي. استاد خو چې تا ته په منبر لګی ده نو قرآن کریم بیانوي او حدیث ته جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک بیانوي. دا څه د ځان نه خو نه ده لګی، مونږ ته خو قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را رسولی ده او هغې ته تابعین کرامو، د تابعین کرامو نه تبع تابعین کرام او ورپسې نور ائمه کرام علماء کرام حتی که د مونږه علماء کرام موجود دی او دا قرآن کریم مونږ ته بیان کړی ده. نو ولې دی کې چون چې را د ځان نه کولی شو څه نه، کله وحاشا. مونږ ته چې قرآن کریم کې د پیغمبر علیه السلام مبارک څنګه بیان شوی ده د الله پاک جل شانه احکامات ذکر کړي دي هماغه شانتې به بیانو. او پیغمبر علیه السلام مبارک ته خدای پاک جل شانه او فرمایل قل انی امرتو، او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم چې ما ته ګوره امر شوی ده د دې خبرې ان اکون من المسلمین چې زه ګوره اول من اسلم، ان اکون اول من اسلم، د دې چې زه ګوره اول د تابعدارو نه یم. پیغمبر مبارک د خدای پاک جل شانه لوی تابعدار وي، ټولو نه زیات منونکی څوک وي؟ پیغمبر مبارک د خدای پاک جل شانه لوی منونکی وي. او ځکه چې دا امت ته دعوت کوي نو داعی له پکار دی چې هغه خپله تابعدار وي، ناکم خلق چې راولي هغې باندې به خپله اثر کیږي. او دا ولا تکونن من المشرکین، خدای پاک جل شانه ورته فرمایي
چې ګورې مه کېږئ د مشرکانو نه. شرک رونو ډېر لوی جرم ده شریعت مبارک کې. خدای پاک جل شانه په شرک باندې ډېر خفه کېږي، او شرک دا چې د خدای پاک جل شانه صفت د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاته ویر کې دې ته شرک ویلی شي. مونږ له بچی څوک راکوي؟ الله جل شانه. زمونږ نفع او نقصان د چا په لاس کې ده؟ د الله جل شانه په لاس کې. او زمونږ هدایت د چا په لاس کې ده؟ د الله جل شانه په لاس کې. او کو دا ته بل چاته ووایې قسم د خدای پاک جل شانه پیم خفه کیږي، او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک پیم خفه کیږي چې تا ولې توحید نه د بیان کړي. نو او بل پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله پاک جل شانه فرمائی چې ته دا او فرمایا اے زما حبیبه صلی الله علیه وسلم چې زه د خدای پاک جل شانه نه ګورې یریږم، که زه د خدای پاک جل شانه نافرمانی وکم نو د هغه لویې ورځې د عذاب نه ډارېږم. د هغه لویې ورځې د عذاب نه زه ډارېږم. د خدای پاک جل شانه قدرت دومره لوی درونو. او چا نه چې ګوره د قیامت په ورځ باندې عذاب لرې کړی شو، د عذاب نه په امن شو، خدای پاک جل شانه فرمایي فقد رحمه، د انسان باندې د خدای پاک جل شانه لوی رحم شو. ځکه چې دا د عذاب نه بچو جنت ته لاړو. د خدای پاک جل شانه د رحمت مستحق جوړ شو او د عذاب نه لاړو. نو دا د خدای پاک جل شانه لوی رحم ده په ده باندې. دا بیان قرآن کریم کې الله پاک جل شانه کړی ده.